د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. پام وکړئ د نن ورځ د پرمختګ مهم او تازه خبر ته. هرات کې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. هرات کې د تیر کال په پرتله سږکال د انګورو په حاصلاتو کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د هرات د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر محمد نسیم سهار وایي چې سږکال د اټکل له مخې دغه ولایت کې په څه باندې 2000 مټریکه ټن انګور راټول شي، چې د یاد ولایت د کرنیزو چارو امیر ټینګار کوي چې له بڼوالو د ملاتړ په موخه به هرات کې معیاري سړې خونې جوړې کړي. د هرات د محلي چارواکو په خبره د دغه ولایت پر څه باندې 14,000 هکټاره ځمکه د انګورو تاکونه شتون لري، چې هر کال ترې بېلابېل ډوله انګور ترلاسه کیږي. تر لیدونکو له ملتیا مو مننه. په اخر کې زموږ د یوټیوب چینل هم ورسره سبسکرایب کړئ.